پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. د ټولنیزو، هنري، علمي او تاریخي موضوعاتو په اړه له لیکوالو، څیړونکو او کارپوهانو سره د پوهاوي د پودکاسټونو په لړ کې نن راته استاد دکتور اجمل ښکلی د ناول لیکنې پر اړتیا غږیږي. استاد وخت مو په خیر. لومړی که د ناول له پیژندنې را پیل کړو او ترڅنګ یې له محتوایي اړخه د ناول پر ډولونو هم راته وغږیږئ. وعلیکم سلام. هیله ده چې تاسو هم خاصې خیرې به وي. که وګورو د ناول کلمه چې ده د صنعتي انقلاب اثر را پیدا شوی ده. موږ او تاسې تر دې مخکې د دنیا په لر و بر کې ډېر کیسې لرو. مثلا زموږ او ستاسو په ټولنه کې نکلونه دي، غربي ټولنه کې رومانونه دي. خو د صنعتي انقلاب سره وروسته چې د خلک د هغه خیالي رومانونو نه راووتل او عملا ژوند سره ژوند ته مخه شوله او مثلا وخت ورسره کم شو، نو د ناولونو لیکل شروع شول. هغه مطلب دا چې هغه واقعي ژوند او هغه ګراوند ریالټي چې ورته مهمه شوله. د محتوا له پلوه موږ او تاسو پوهېږو چې ناولونه ګڼ ډولونه لري. مثلا د جنایي ناولونو نه راواخله تر ټولنیزو ناولونو پورې، مثلا تر خیالي او مثلا ساینس فکشن ناولونو، مثلا ګڼ ډولونه لري د محتوا له پلوه. ډېره مننه استاد. استاده، ناول لیکنه د ټولنې څرنګه اړتیا ده؟ دلته هدف عمومي دی، مطلب څوک یې غوښتونکي دي او څوک یې باید ورته تخلیق یا ولیکي. ناول د انسان او د ټولنې دوه اړتیا ده. یو خو ادبي اړتیا ده، مطلب خلک ذوق لري چې ادبیات ولولي، خوند ورکوي که نه په یو اصطلاح. او دویمه خبره ده چې ناولونه چې دي دا د ژوند هغه پېښې راخلي، هغه واقعیتونه، هغه خبره فزیکي واقعیتونه او ټولنیز واقعیتونه هغه په ناولونو کې انځورېږي. او په دې اساس باندې موږ په هغو تجربو کې او د لیکوال په هغه مشاهدو کې ورګډېږو د ناول په برکت چې هغه زموږ په ژوند کې یا ممکن نه دي یا مثلا کړي مو نه دي په یو شکل باندې. نو په یو اصطلاح باندې موږ د ټولنې د داسې پېښو سره بلدوي، له داسې افکارو سره، له داسې معلومات راکوي چې هغه موږ هغه نه لرو مخکې د مخکې. استاده، که له کوم ناول څخه د حقیقت تمه لږ وي، څه فکر کوئ؟ د ټولنې دا اړتیا به تر کومې کچې پوره شوې وي؟ یا په ساده توګه که وپوښتم چې له تاریخ څخه بهر د هغو ناولونو لیکل او لوستل هم ګټه لري چې محتوا یې تر ډېره خیالي وي، یا ګمان کېږي چې په ناول کې راوړل شوې پېښې د خلکو ترمنځ بیخي پېښې شوې نه وي؟ په اصل کې که موږ او تاسې پوه شو، انسان غواړي چې په ډېرو داسې مسایلو باندې پوه شي. تجسس لري یو ډول چې هغه تر طبیعت ورهاخوا دي، یا په اصطلاح د ژوند تر امکاناتو اخوا دي، د محدود امکاناتو نه ورهاخوا دي. نو دا د انسان دغه دی، غواړي چې پوه شي په ځینې مسایلو باندې، او غواړي چې په یو اصطلاح باندې یو پرواز وکړي. نو د دغه اړتیا د پوره کولو لپاره انسان خیالي ناولونه یا فانتزي چې دغه ډول ناولونه ورته دغه کېږي او ورته لیکل کېږي. مثلا تاسې وګورئ ساینس فکشن ناولونه چې په نورو کرو کې د انسان د ژوند د بساینې په باره کې دي، یا مثلا همدغه شانتې نور فانتزي ناولونه دي، داسې مخلوقاتو د داسې هغه په باره کې دي چې هغه په دې طبیعت کې نشته دي، یا مثلا دغه شانتې نور. نو دا انسان دې ته هم هغه تمایل لري. خیر اوسې استاد. یو بل څه دا خو ښکاره ده چې هره ټولنه خپل اتلان لري، خپلې پېښې، کارنامې او کلتور یې په کتابونو او ژوند کې څرګندېږي. نو په داسې حال کې که کوم یو لیکوال قلم رااخلي او د خپلې جغرافیې پر ځای د بلې ټولنې ورته پېښې او اشخاص ناول کوي،
نو په داسې صورت کې به یې د خپلې ټولنې او اشخاصو څومره حق پر ځای کړی وي. کله چې لیکوال قلم راخلي نو هغه یو هدف لري. مثلا که موږ غواړو چې د نورو هیوادونو په تاریخ باندې پوه شو نو موږ سره یو لار د تاریخ باره کې مستقیما معلومات ورکول دي. ممکن موږ دا د ناول په شکل باندې هم ولیکو یا مثلا دغه شاید نور اهداف لرو کنه. خو بالعموم یا مثلا داسې هم کېږي چې ځینې دغه چې وي انساني بشري تجربې چې دي هغه ګډې تجربې دي. نو لیکوال د یو هدف په خاطر باندې غواړي چې خپلې ټولنې لوستونکي ته د بلې ټولنې په یو کرکټر کې په یو فرهنګي چاپېریال کې او پېښه وړاندې کړي. زه فکر کوم چې دا ممکن د دې هدف لپاره وي. البته زموږ او ستاسې فرهنګ او زموږ او ستاسې ټولنه دا په موږ باندې حق لري. مثلا که موږ او تاسې خپلې ټولنې ته خپل مشکلات ښیو نو بیا اړ یو چې د خپلې ټولنې مشکلات او ستونزې انځور کړو. لکه مثلا او که مثلا ځکه چې تر هغې پورې چې د خپلې ټولنې مشکلات راوانخلو د بلې ټولنې راواخلو دا زموږ او ستاسې په ټولنیزه سطحه باندې چندان بیا په درد نه خوري. موږ او تاسې خپل تاریخي کرکټرونه لرو، تاریخي ناولونه لیکو، هغوی نه استفاده کولی شو. که خپل ټولنیز مشکلات غواړو چې خپلې ټولنې ته وریاد کړو چې ته دا مشکل لرې نو هغه بیا د خپلې ټولنې انځور او د خپلې ټولنې کرکټرونو ته اړتیا لري. استاد ډېره مننه کوم. دا بحث که په دې خورا ساده پوښتنه راټول کړو چې د پښتو ناول لیکنې اوسنی وضعیت څنګه دی، دا بهیر څه ډول ارزول کېدای شي؟ د پښتو ناول لیکنې اوسنی وضعیت البته که موږ او تاسې د کمیت له پلوه د نورو هیوادونو او د نورو ټولنو د ناولونو سره پرتله کړو نو طبعا موږ او تاسې ډېر وروسته یو په دې لحاظ باندې. خو که د خپل ناول لیکنې له بهیر سره مثلا د څو کالو پخواني بهیر سره یا د څو لسیزو پخواني بهیر سره پرتله کړو نو موږ ښه روان یو. مطلب دا دی چې په پښتو کې ناول وده کړې ده، د ناول په باره کې خلک خبرې کوي، د ناول نظریې او تیوري او مثلا د دې په باره کې اثار چاپېږي، لیکوال هم ناولونه لیکي او لیکل کېږي، هم کیسې لیکل کېږي هم ناولونه. زه فکر کوم چې په بد وضعیت کې نه ده ناول لیکنه. خو که د شاعرۍ سره پرتله کړو نو طبعا ناولونه او کیسې کمې خلک لیکي. ممکن د دې څو علتونه مثلا شاعري زر سره شهرت ته رسوي، د شهرت تنده، همدغه شانتې ممکن اساني یا مثلا دغه شانتې نور وي. خو دغه ناول لیکل چې دی هغه لږ ډېر تکلیف غواړي، کار غواړي او مثلا دا هغه مسایل دي چې زمونږ ناول لیکنې د شاعرۍ په مقابل کې ټکنۍ کړې دي. نو زما هیله دا ده چې زمونږ لیکوال ناولونو ته ډېره توجه وکړي ځکه ناولونه ډېرو جزئیاتو سره دغه راغلي مسایل. مثلا که تاسو موږ او تاسو په نوره نړۍ کې وګورو د شاعرۍ په نسبت داستان لیکل ډېر عام دي کنه. او په معاصر وخت کې تر ټولو ډېر کارېدونکی دغه چې دی ژانر په نوره دنیا کې هغه داستان دی یا هغه ده کیسه ده، ناول دی، کیسه ده چې د نړۍ په لویو برخو کې چاپېږي، نوبل جایزو ته کاندید کېږي او دغه شانتې نور.